د 205 البدر قول اردو ځانګړي ځواک د لا ښه امنیت په موخه کندهار ښار کې سیاره ګزمه ترسره کړه. د یاد ځواک د رئیس ارکان مولوي حفیظ الله بدري په وینا ځواکونه یې آماده دي چې د اختر په شپو او ورځو کې لا هم د ډاډمن امنیت په موخه په ښار او ولسوالیو کې سیارې ګزمې ترسره او دنده اجرا کړي. په ورته وخت کې د کندهار خلک خوښ دي چې د اسلامي امارت له راتګ سره امنیت تامین شوی. د کندهار د 205 البدر قول اردو ځانګړي یعنې البدر ځواک همدا سرتیري په دینی، فکري، فنسله او مسلکي زده کړو سمبال او په بشپړ ډول د هیواد او خلکو د ساتنې ځواک لري. د دوی هوډ د اسلامي نظام، خاورې او خلکو ساتنه ده. د 205 البدر قول اردو ځانګړي یعنې البدر ځواک د لا ښه امنیت په موخه کندهار ښار کې سیاره ګزمه ترسره کړه او د ولس د هوسا ژوند په موخه راوتلي. د یاد ځواک د رئیس ارکان مولوي حفیظ الله بدري په وینا د مشرتابه د سپارښتنې او لارښوونې پر اساس کندهار ښار ته راوتلي او هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو او ورځو کې د ولس امنیت لا هم ښه خوندي وي. نوموړي وایي ځواکونه یې په ښه توګه روزل سوي او د ولس خدمات او امنیت ورته لومړیتوب دی. په ورته وخت کې د 205 البدر قول اردو د ځانګړي یعنې البدر ځواک سرتیري وایي هڅه یې د ولس امنیت دی. شپه او ورځ یې پر ځان یې وکړې او د رخصتۍ په وخت کې هم دنده د ولس د امنیت او هوسا ژوند لپاره اجرا کوي. دوی وایي د ولس په خدمت کې نه ستړي کېدونکي دي ځکه 20 کاله مبارزه یې د ولس د هوسا او آرام ژوند لپاره کړې. د افغانستان اسلامي امارت او په ځانګړي ډول زموږ د کندهار د 205 البدر قول اردو ټولو مسؤلینو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله موږ په ټول توان سره ستاسو اطاعت په هر رنګه سختو شرایطو کې کوو او ولس ته هم پیغام ورکوو چې خپل اختر دې ښه په خوښۍ ولمانځي. موږ انشاءالله د دوی په خدمت کې یو. د دوی امنیت ته موږ ډېره توجه کړې ده. انشاءالله شپه ورځ به پر ځان یې وکوو. اول خپل ټول مشرانو ته دا ډاډ ورکوو چې موږ د خپل ولس ته څنګه ولاړ یو، خپل ولس ته دپاره خدمت کوو او اختر دې په ښه اطمینان سره تېر کړي او د شپه ورځ او د دوی په خدمت کې ولاړ یو. د خپل ولس د خدمت لپاره، د خپل هیوادوالو د خدمت لپاره هېڅ ستړیا یې نشته انشاءالله. بل لور د کندهار اوسیدونکي د اسلامي امارت په سرتیرو ویاړ کوي. د دوی په خبره د اسلامي امارت له راتګ سره د آرام ساه اخیستې، امنیت تامین دی او دوی په ډاډه زړه سره خپلې ورځنۍ چارې مخ ته وړي. مجاهدینو سل په سل کې خوشحالي، الله دې قوت برکت ورکړي، الله دې دا نظام بیا نه نیستي کوي. موږ ډېر د الله سره راضي، الحمدلله الله دې را سره راضي شي چې زموږ په ملک اسلامي نظام رالی او دا مجاهدین راله. موږ سل په سل کې د مشکلاتو څخه خدای پاک خلاص کړو، ثواب یې دغه خلک دي. شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یو، امارت سره ډېر خوشحاله یو. خدای پاک چې تل مدام کامیاب او بریالي لري. خدای پاک چې غم نه راکړي. امارت موږ ډېر خوشحاله یو. امارت خو چې دی وروره د اسلام د ټولو د کامیابۍ لاره د هغه ده چې اسلام محبت او ټوله د مجاهدینو سره باید پیدا کړي. امن دی، څوک په چا کار نشته، نو دا ارقام هم خوشحالي ودیات شپه ورځ په خدمت کې ولاړ دي خوشحالي. د کندهار 205 البدر قول اردو د ځانګړي یعنې البدر ځواک سرتیري په تکرار سره د کندهار ولس ته د لوی اختر بې شمېره مبارکي لاله وړاندې ورکوي او په تکرار سره ډاډ ورکوي چې د خپلې خاورې او ولس د امنیت لپاره به له زړه څخه په رښتیني ډول خدمت ترسره کړي.